سنی د مور پلار یو زوی و. د مور پلار ډېر مینې د وجې نه دی ډېر ضدي و. د مور پلار به د هر یو فرمایش پوره کولو. سنی د کور خوراک بالکل پریښی اور د بهر نه به کله برګر راغوښته اور کله به پیزا راغوښته اور دا د روز معمول و. سنی له مور کور کې بریانی تیاره کړه. سنی بیٹا بریانی اخرا. نه همې جی زه خو تا نه خورم ماله به تاسو د بهر نه راغواړئ. د سنی ضد د وجې نه سنی پلار لاړ شي اور دله د بهر نه خوراک وروړي. لږې رسې پس سنی ډېر زیات بیماره شي اور د خوراک هم نشي کولی. د مور پلار ډېر زیات پریشان شي اور د ډاکټر له بوځي. دا یو څو ټسټونه دي دا وکړئ د دې رپورټ ماته وښایئ. چې کله رپورټ راغلو ډاکټر ته چې کومې خبرې یې روانه هم هغه کار شوی و. سنی د زړې بیماري کې مبتلا شوی. تاسو مهرباني وکړئ زه چې کوم میډیسن درته لیکم دا د باندې په ټایم وخورئ اور غوړ څیز نه د بالکل پرهیز دی اور د نه علاوه به دې صرف یشېدلې سبزي خوري. اور لږې رسې پس د سنی صحت پهله نه ډېر زیات بهتر و اور د ته به لوږه هم لګېده. د ته به کور کې صرف یشېدلې خوراک ملاوېده اور د زړه ډېر زیات تنګ شوی و. سنی بچې اوس به ته یو میاشت دپاره دا یشېدلې خوراکونه کېدې نه علاوه نور خوراک نشي کولی. سنی ډېر زیات خفه و چې زه به اوس هر ټایم دغه یشېدلې خوراکونه کوم. خو سنی ته د خپلو خبرو احساس و. هغه پاڅېده اور مور ته وویې امي جی زه به آینده بهر نه هېڅ هم نه راغواړم. نه به زه برګر راغواړم اور نه پیزا. زه به صرف اور صرف د کور خوراک کوم. جی سنی بیٹا تو اوس ښه پرهیز وکړه چې ته زر تر زره صحتیاب شې نو تا له به زه انشاءالله کور کې ښکلې ښکلې ډشیز تیاروم. ته ځان دپاره د الله تعالی نه د ښه صحت دعا وغواړه چې تعالی الله تعالی روغ صحت اور ژوند درکړي. اور اوس خو به تا ته دې خبر احساس هم شوي چې د کور کانیم د الله تعالی یو ډېر لوی نعمت دی. د بهر خوراک انسان اکثر بیماره کوي. موږ ته خو دا وایي بالکل پته هم نه چې رای خوراک کومې طریقې سره تیاروي رای د صفایي خیال ساتي اور که نه. سنی بیٹا تو اوس کینه اور دا اخرا چې ته کله مکمل صحتیاب شي بیا چې ستاسو زړه کېږي نو بیا ته ماته ووایې زه به تا له کور کې تیار کړم. چې سنی کله مکمل صحتیاب شو نو هغه له به مور کور کې ښکلې ښکلې ډشیز تیارول اور د به ښه شوق سره خوړو اور د الله تعالی شکر به یې ادا کولو.